السلام علیکم ملګرو، امید بکوم چې ټول به روغ جوړې د جون په مزو کې به او نن د اختر راز دا د ټولې ورځې ویلاګ به را سره د اخره پورې ګورئ. او د ویلاګ سټارټینګ موږ د سحر د مونځ نه اخیستی دی چې دلته سحر وختي څنګه را پاڅېدو او جومات ته روان شو. نو دلته کې جومات ته رالم او مونځ رانه شو، بس مونځ مې ځان له وکړو چې څنګه مې مونځ وکړو د جومات نه را بهر شم نو داسې خلک مقبرو ته روان و. بس ما وې راځه چې موږ هم مقبرې ته لاړ شو. او دلته کې د مقبرې ته رسیدم او بس د خپلو مړو ته مې دوا وکړه، ټولې مقبرې ته مې دوا وکړه. یا الله پاک مې موږ هم وبخې او دوی هم وبخې، موږ ته هم د قبر عذابونه آسان کړي او دوی ته نور هم آسان کړي. دې ځای ته خو به هر څوک راځي، کو خان دی، کو غریب دی، کو فقیر دی، کو مسکین دی. دې ځای ته به یو نه یو ورځ ټول راځو. چې دوا موا مو کړه د مقبرې نه رالو سیده کور ته او چې مې ورته وڅښله او مونځ ته ځان تیار کړو. داسې د جومات په طرف باندې را روان شو. جومات ته چې رسېدو نو ما وې راشه دا ځای مې یو وړه غونته کې ویډیو وکړه. او چې دلته کې جومات ته رسېدو نو استاد یې مسله شروع کړې وه او رالو مسلې ته کېناستو. ما وې راځه یو 10 منټه به دا مورو. دلته کې د استاد په مسله کې ډېرې ښکلې خبرې وکړې او د قربانۍ په باره کې هم یو څو خبرې وکړې. نو دلته د جومات ته رالم او بس کېناستم. د دیوال ته مې ډډه ووهله، د ملګري ته مې ویم راځه چې ویلا کې دې راولم. د وې داسې نه که نه وي د مخې نه ویډیو که ما وې اوس څه کې په چم ټکې سو. نو دلته کې د استاد په دې مسله کې ډېرې ښکلې خبرې وکړې او دا یې پکې وویل چې دا اختر دی او دې کې زړونه بالکلي صفا ساتئ، یو بل له د اختر مبارکي ښه په خوشحالۍ ورکوئ. او دلته کې د استاد د قربانۍ په باره کې هم ډېرې ښکلې خبرې وکړې او میخه به داسې حلالوئ او په دې ځای باندې به حلالوئ او دا رګونه به له وخې. او دلته کې هم بس مسله واورېده او مسله ختمه شوه. استاد دوا وکړه او بس پاسېدو. بس دلته کې مسله ختمه شوه. استاد بې پاسه نیت تړی وي، داسې نیت په تړی نیت یې ووایي مخکې عوامو ته او وایي کې چې بیا هم چاله نیت نه ورځي نو دا ووایي چې د مولا په نیت مې نیت دی. نو دلته کې د سپونو ته ور مخکې شو او ودرېدو. نو دلته کې مونځ وکړو، بس استاد پاسېدو، خطبه بیا شروع کړه چې خطبه مو اورېده نو موږ هم پاسېدو. اختر مبارک یې یو بل ته ور شروع کړه. دعوا مبارک شه. او چې دا اختر مبارکي مې یو بل ته ورکړه د جومات نه را بهر شوم. ما وې راشي یو شارټکټ غونډه کې ویډیو ځان له قاسم کیمرامین نشته. کیمرامین ځکه نشته چې پیسې نشته. کو خپل قیمتي ټایم هم ضایع کړی نو د موږ دا چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. تاسو ډېره مهرباني چې تاسو زموږ را ویلاګ وکتو. الله هم ټول عمر آباد ساته سره زما.